24 غنټې مسلسل مونږ چې کمی خبرې کوو هغه دا موبایل د مونږ نه ریکارډ کوي. په موبایل کې کوم دا مایک اپشن چې دی مونږ چې څه خبرې کوو هغه د مونږ نه دا موبایل پټ په پټه باندې ریکارډ کوي او ځان سره سٹور کوي. السلام علیکم دوستانو، کم موبایل فون چې تاسو سره وي دا تاسو نه 24 غنټې مسلسل لګیا وي تاسو خبرې ریکارډ کوي او ځان سره سٹور کوي. دا خبره زه نه کوم بلکې دا ګوګل په خپل تصدیق سره وي چې مونږ تاسو هر قسمه خبرې چې دي چې تاسو د موبایل موجودګۍ کې کوي نو هغه مونږ ریکارډ کوو. تاسو ډیټا آن وي یا آف وي تاسو مکمل خبرې چې کوم دي هغه مونږ سره ریکارډ کیږي. بیا ګوګل دغه سیټینګونه هم ښودل دي چې کله تاسو دا سیټینګونه وکړئ نو مونږ تاسو خبرې چې دا هغه نشو اورېدلی. د دغه نه علاوه پلی سټور کې ځینې داسې اپلیکیشن وي چې هغه مونږ سره ډاونلوډ پراته وي او هغه هم مونږ ورله اجازت ورکړې وي هغه هم زمونږ خبرې چې دا هغه ریکارډ کوي. او بل اهمه خبره، کله چې زمونږ په موبایل باندې سکرین کې کوم ایډز راځي اول نوي بیا ایډ شروع شي دا ولې شروع کیږي؟ د دې هم مین وجه دا ده چې کله مونږ څه خبرې کوو نو هغه مونږ سره ګوګل ریکارډ کوي. په دې کې څه داسې خبرې وي چې زمونږ کم طرف ته بیا ذهن جوړ وي کومې خبرې چې مونږ کوو د څه متعلق نو ګوګل بیا مونږ ته هغه مطابق ایډ چې په سکرین باندې هم چلی چې بالکل دا کس د دې خواهشمند دی نو دا ورته وچلوه. اوس دوستانو تاسو به دغه دواړه سیټینګونه څنګه کوئ، کم ځای کې به یې کوئ، دواړه ته ښایم د موبایل په سکرین کې دغه سیټینګونه خامخا وکړئ. زه د موبایل سکرین طرف ته دغه دواړه سیټینګونه ګورو. د دغه نه مخکې تاسو کوئ که دا ویډیو مو خوښه شوه ویډیو معلوماتي وه خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ. ډیره مننه. د ټول نه اول دوستانو تاسو په خپل موبایل کې دا جیمیل اپ اوپن کړئ. کله چې تاسو دا اوپن کو دلته به تاسو کوئ بره په دې ګوټ کې به تاسو د جیمیل کوم آیکان چې وي هغه به ښکاري تاسو به څه وکړئ په دغه به کلیک واخلئ. په دې چې کله تاسو کلیک واخیستو دلته به تاسو ټول جیمیل آیډیانې شو کېږي. دلته چې تاسو کوم د جیمیل آی ډي وي هغې سره به لاندې لیکلی وي ګوګل اکاونټ تاسو به څه وکئ په دې ګوګل اکاونټ په کلیک واخلئ. څنګه چې تاسو په ګوګل اکاونټ باندې کلیک واخیستلو تاسو سره به دلته درې مین اپشنونه شو کېږي، هوم دی، پرسنل انفو دی او ډاټا اینډ پرایویسي ده. تاسو به څه وکړئ په دریم نمبر اپشن باندې موجود دی ډاټا اینډ پرایویسي په دې به تاسو کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دغه باندې کلیک واخیستلو بالکل لاندې به راشئ ښکته به راځئ دغه شانتې. دلته چې تاسو راغلئ تاسو به بره په دې دریو اپشنونو کې اولنی یو اپشن ښکاري ویب اینډ ایپ اکټیویټي آن ده. دا ښه دلته څه دی لاندې دا موږ سره آن دی. تاسو به څه وکړئ هم په دغه ویب اینډ ایپ اکټیویټي باندې به کلیک واخلئ. په دې چې کله تاسو کلیک کو بالکل لاندې به راشئ دغه شانتې چې لاندې راغلی دلته ګورئ دا یو څو اپشنونه تاسو سره آن دي. دا د اولنی هم آن دی، دویم هم آن دی او دا دریم چې کوم یو دی دوستانو دا اوس موږ سره آن دی او دا موږ له پکار دی چې دا آف وي. دلته ګورئ انکلوډ وایس اینډ آډیو اکټیویټي هم دغه د کمال اپشن دی چې په دې باندې زمونږ کمې خبرې مونږ کوو او موږ سره موبایل موجود وي نو هغه خبرې دلته ریکارډ کیږي او بیا د موږ نه دغه ریکارډینګ چې دی او ګوګل سیو کوي چې په دې څه قسمه بلیک میلینګ دا کیدلی شي. ټیک شو. دلته دوستانو تاسو به څه وکئ را به شئ دا اپشن به خپل جیمیل آی ډي کې بند کړئ. دا به تاسو وکئ بند به کوئ. لاندې به راشئ ګورئ دا چې ما څنګه راواړو که نه دلته څه مایک اپشن ته وګورئ مایک اپشن چې دی بند شو. اوس زمونږ ریکارډینګ دیونه کوي. لاندې به راشئ سټاپ سیوینګ په دې باندې به کلیک کوئ سټاپ سیوینګ. په دې چې کله تاسو کلیک کو که نه اوس ګورئ دا موږ سره آف شو. ګاټ اټ باندې به کلیک کوئ بیک په راشئ دا اپشن موږ سره بند شو. دا اپشن به تاسو څه کوئ بند به ساتئ. اوس دویم کوم اپشن دی کوم چې موږ سره په عام موبایل کې اپسونه وي او موږ هغې له هم اجازت ورکړې وي هغه هم زموږ دغه خبرې اوري د مایک په ذریعه باندې نو هغه به موږ څنګه آپ کوو. د هغې لپاره به تاسو راوړئ خپل موبایل کې سیټینګ. څنګه چې تاسو دا اوپن کړو لاندې به راشئ تاسو ایپ منیجمنټ ته. ما سره موبایل کې چې دی ایپ منیجمنټ دی تاسو سره کیدای شي په موبایل کې صرف ایپ لیکلی وي یا ایپ انفو لیکلی وي تاسو سره به یې نور څه لیکلي وي. ایپ منیجمنټ چې دی په دې به تاسو کلیک واخلئ. دلته وګورئ دا دویم اپشن دی ایپ سیټینګ په دې به کلیک کوو. په دې چې موږ کلیک کوو دلته موږ سره ټول ایپس شو کېږي. دلته چې تاسو سره کوم ایپ دی تاسو پې یقین نه وي نو تاسو به هغو سره څه کوئ په هغه ایپ باندې به کلیک کوئ. فار ایګزامپل دا یو ایپ دی انډیسک په دې مې کلیک واخیستو. په دې چې مې څنګه کلیک واخیستو دلته دا اپشن تاسو ته ښکاري پرمیژن ټیک شو. هر ایپ کې پرمیژن وي. کم ایپ چې تاسو ډاونلوډ کړئ اول په هغه ایپ باندې په ځای پریس کوئ تاسو به دې ته راځئ دلته دا پرمیژن اپشن نه دی په دې به کلیک کوئ. په دې چې کله تاسو کلیک کوئ ګورئ دا ایپ آلریډي زما کمې خبرې چې دي دا اوري. مایکروفون اپشن چې دی دا په دې کې آن دی. په کم ایپ کې چې دا مایکروفون اپشن آن وي دا بره مایکروفون اپشن چې کوم مونږ الاوډ کړی دا آن وي نو هغه زمونږ هر قسمه خبرې اوري. تاسو به څه کوئ کم ایپ چې تاسو استعمالوئ هغې کې دا اپشن آپ کوئ دغه شانتې په دې به کلیک کوئ. په دې چې کله تاسو کلیک کوئ دلته ډینی په دې ډینی به کلیک کوئ او بیک په راشئ. چې بیک راشو نو اوس الاوډ کې تاسو وګورئ نو پرمیژن الاوډ
بیک پر راشئ. اوس موږ سره دلته نو پرمیشن ګارنټي ټیک شو. دلته اوس موږ سره دیو خبرې نشي اورېدلی. دا دوه سیټینګونه په خپل موبایل کې په هر حال کې کوئ. نو دوستانو امید لرم دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. که خوښه شوې وي د ملګرو سره خامخا شیر کړئ. دغه نه علاوه موږ سره کنیکټډ اوسئ. ډېره مننه. د الله په امان.